که تاسو هم خپل موبایل داسې د بټن نه آن کوئ آف کوئ نو ستاسو د موبایل دا بټن ډیر زر خرابېدلی شي. وطنوالو په دې ویډیو کې درته داسې طریقه ښیم چې تاسو به صرف د خپل موبایل په سکرین باندې ډبل ټیپ کوئ او ستاسو د موبایل سکرین به آن کیږي. ډیره یوه مزیداره او زبردسته طریقه ده که تاسو په بار باندې خپل موبایل د بټن نه آن کوئ آف کوئ نو ستاسو دغه بټن ډیر زر خرابېدلی شي. نو راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کړو. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو د سره لایک کړئ، پیج د سره فالو کړئ، ویډیو د نورو وطنوالو سره شیر کړئ. دې نه علاوه وطنوالو موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی، هغه د سره لازم سبسکرایب کړئ. که څوک ما سره رابطه کول غواړي زما انسټاګرام ته راشي، زه به در سره په خپله باندې کانټیکټ کوم. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کړو. ښه وطنوالو دې دپاره به تاسو خپل د موبایل سیټینګ ته راشئ. په سیټینګ کې به تاسو ولیکئ ډبل. په بعضې موبایلو کې لږ مختلف شو کیږي خو نور سیم ټو سیمي. دا ډبل ټیپ ټو ټرن آن اف سکرین په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. چې کلیک کوئ نو ګورئ تاسو ته په دې لاندې ښیي هم صحیح ده چې تاسو موبایل چې کوم دی سکرین بیا په دې فنګر باندې اوپن کیږي. ټیک ده، د ده په دې موبایل کې دا آف دی. دې نه مخکې به د خپل موبایل په بټن باندې آن کوو، په بټن باندې به یې بندوو. صحیح ده. نو اوس په وله د دې ځینه موږ دا کولاو کړو، ګورئ دا آن شو. اوس په د دې نه تاسو وځئ نو چې کله اوس تاسو خپل موبایل بندوئ او بیا د جیب نه راواخلئ نو بټن دباولو ته پکې ضرورت نه وي. خپل په موبایل په سکرین باندې به داسې ډبل ټیپ وکړئ، هغې نه پس بیا خپل پاسورډ انټر کړئ نو ستاسو موبایل به ډایرکټ کولاو شي. ډېره مننه، یو ډېره ښه طریقه ده. که تاسو بیا بندول غواړئ نو بیا به دې واپس سیټینګ ته راشئ او په سرچ کې به ولیکئ ډبل، په دې به کلیک کوئ او د دې ځینې بیا تاسو په اسانه باندې بندولی هم شئ. د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.